یو قافله پسې د سیند په پورې غاړه لاړه پیغله جنۍ وختې خبر په کومه شاړه لاړه ما ورته ډېر وویل ستا او زما ژوند نه کېږي خو لیونۍ د لاس په کرښو پسې لاړه د پښتنې معاشرې بدګماني لیدا دیدن یې سو خو بس راغله ولاړه چې کله وا تای خبرې شیر کولې هم نه تاج د زړه د تل ناسې پسې جاړه لاړه. ملګرو سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. ستاسو ورور ستاسو ملګری ابراهیم تاج یم او دا مهال د منصور صاحب په ځای کې زموږ شپه ده د بلال ملنګ واده و هغې له راغلي وو منصور صاحب را سره ناست دی زمیر خان هم ناست دی غواړم چې غزل د دغه ملګرو نه ریکارډ کړم او ستاسو سره شریک کړم. منصور صاحب 15 منټه کم 3 بجې دي چې ملګرو ته دا او دا 15 منټه کم 3 بجې دي ناوخته دی بهر نه ناوخته خو نه 12 نه پسې باسین صاحب وځي وختي ورځ شروع کېږي او دا هم صحیح ده خو د خوب سره به څه کوي. بهرحال اوس د لاس نښه کې رومال هم نه لوپټه مې اخلي او ویلې خامخا د صبر اندازه مې اخلي. زه مسافر یم ما څوک کلي کې نه پیژني زما ملګري چې راځي د رور نامه مې اخلي. خلک مني او کنه مننه خلک مني او کنه زه د سترګو تور یم د یار خلک به وویني چې کله جنازه مې اخلي. دا ستا د غېږې نه به بلې کومې غېږې لتلم مرګی په غېږه کې پرورو په مزه مې اخلي. زه به منصوره هر چرته چې یم خو زما زړه درد وکي زه پې پوهېږم قدم چې په کوڅه مې اخلي. ما به ژوند څنګه په نوم نه لیکو د تلي جانان ما ته په تلو کې په شا وکتلي جانان. زه دغې بندې دروازې ته هسې نه ګورم ما ته د دې په حق له غوږ کې څه ویلي جانان. زما باور ما د زړه په وینو ځکه لیکل زما خطونه په سینه پورې نیولي جانان. زه یې تر اوسه پورې پویه په معنه نه شومه یو دوه لفظونه راته داسې رالیږلي جانان. ما به یې څنګه جدایي لیونی نه کړي اخر ما ته ټول عمر په سینه لاس یې ښودلي جانان. زه یې کوڅه باندې اغوښتی یم جړلې مې دي په دروازې دننه ما پسې جړلي جانان. منصوره ځکه خو د هر چا خواته ځان رسوم منصوره هر چا ته قصه کوم د ښکلي جانان. په خپل په دې رباب به مې سر ویښي یو مړ به مطلب ورګه چې را یاد شي چې د عشق په باب به مې سر ایښی یو مړ به یم په یو ګلاب به مې سر ایښی یو مړ به یم. که دې زما د درد نغمه پکې راپورته کړله په دې رباب به مې سر ایښی یو مړ به یم. او شعر دی چې که مې خپل یو شعر د خولې نه د هغې واورېدو نو په خپل کتاب به مې سر ایښی یو مړ به یم. که مې خپل یو شعر د خولې نه د هغې واورېدو په خپل کتاب به مې سر ایښی وي او مړ به یم. او دا ته چې سترګې پټوې که په لاس راغی راله ستا په ایجاب به مې سر ایښی یو مړ به یم. داسې خو بل شعر هم دی که نه چې ستا زړه کې څه دي چې د دې به حساب نه راوځي
ستا زړه کې څه دي چې د دې به حساب نه راوځي زما نه سا وځي او ستا نه جواب نه راوځي او ستا په سر دار ته چې ختلي دي څوک نه کوزېږي ستا په سر دار ته چې ختلي دي څوک نه کوزېږي ستا د وربله په اسانه ګلاب نه راوځي او ستا زړه کې څه چې زما ظلم به پټ پاتې شي ستا زړه کې څه چې زما ظلم به پټ پاتې شي ستا زړه کې څه چې زما به کتاب نه راوځي او ستا زړه کې څه چې زما ظلم به پټ پاتې شي ستا زړه کې څه چې زما به کتاب نه راوځي ښکاره تشریح کوو که نه بالکل مننه ډېره مننه منصور صاحب د وخت راکولو هم د څو شعرونو راپرزو کولو هم ضمیر خان ضمیر صاحب ته په دغه یو شعر باندې بلنه ورکوم چې مړه ضمیر څه لیونی دی زه به څه ووایم مړه ضمیر څه لیونی دی زه به څه ووایم چې سهار وځي نو د شپې په 12:30 راځي خو موږ بېګا 9 بجې راوځي د کوره او منصور صاحب ځای ته تقریبا 11:30 بجې راورسېدو شپه مو وهله اوس 3:30 بجې تقریبا نو ضمیر خانه ملګرو ته به څه وایې د خیره سره تا خو ډډه والې زما په خیال د ملا هغه مسله دې نه ده ټیک شوې د ملا مسله خو مې شته ډېره مننه دې کوم او زه به درته شعر نه یم زه درته منصور صاحب په ځي کې ناست یو د په حقله یو 2-3 خبرې کوم شعر درته نه وایم نه د ده په حقله ته یو 2 خبرې کوم شعر درته نه وایم اصل کې ملګرو منصور صاحب چې کم دی په خپل ځي یو نوم لري چې د 2 کتابونو که نه منصور صاحب د 6 کتابونو خالق هم دی خو چې چېرته زړه ځي هلته خپې ځي نو راغلی یو او منصور صاحب ډېر خوږ انسان دی ډېر مینهناک انسان دی کنې ما ورته ویلي چې ما بېګا کومه په کومه ضلالت شپه تېره کړې ده نو هغه الله ته پته ده او ما ته پته ده چې کومه سخته ما بېګا تېره کړې خو بیا هم راغلی یو ستا خواله دونه ټایم دی منصور صاحب بیا موږ له هم د شپې راکو دا ټایم دی موږ له راکو ځکه چې دا د خوب ټایم دی دا تا موږ له راکو نو په دې باندې به انشاءالله چې د دې یو بل سره به مینه ساتو که هغه زما یو شعر به راته چا ویم چې چا ویل بغض کې نه په تربورانو کې سیوا ده ما زر ویل چې نه په رقیبانو کې سیوا ده اوس هغه بیماري مې د قام سترګو له راغلې اوس دغه بیماري څه شاعرانو کې سیوا ده راځه چې د یارانو نه خفه یم یارانو پوټس کې شان نشه مې په یارانو کې سیوا ده نو شکر الحمدلله دغه شیزانو نه الله ساتلی یو او الله دې ټول انسانان مسلمانان ټول شاعران په اتفاق لري نو کیدی شي چې هر څه جوړي کم یو پدار خیږي او شنه دي د خندانه پښتانه یریږي نه د مرګ نه مسلمانه پښتانه ته کوږ وګراخ کې کېږي او ته کوږ وګرا ورېږي چا بیا چرته وجلي دي بارانه پښتانه چې ته یې راله ته کوږ وګراخ کې کېږي او ته کوږ وګرا ورېږي چا بیا چرته وجلي دي بارانه پښتانه چې ته یې راله را نه کړې زما پې پوخ یقین دی ابی دادا دې هم نه ویانانه پښتانه قمقله لیونیه زه تپوس ته چا نه وکړه د رور واده له هم نه ځي د ځانه پښتانه که نر یې غیرتي یې مخامخ خو چرته راشه صاحبه تا خو تل ویشتي له شانه پښتانه که نر یې غیرتي مخامخ خو چرته راشه ظالمه تا خو تل ویشتي له شانه پښتانه ته کړسونه کې ته چرته را پرېنوځې خدای ګو د ځمکې په مخ شته دی له اسمانه پښتانه ډېره مهرباني ډېر ښه ضمیر جانه داسې چل دی چې اوله خو زه مننه کوم ستاسو که نه او ټیم تاسو ماله راکو زه خو ناست او الله یې ښه ساته او غواړم چې دغه شان ملګري دي په اتفاق وي په دغه مینه وي او بل دا ژوند ډېر لنډ تنګ دی او که نه اوس ته راغلی زه ضمیر چې اوله راغی اوس نن که نه که ته خیال کې بیخي خوب ورته سترګې مې پټې وې خو چې کله موږ د خپلو شاعرانو ملګرو ماحول شو نو اوس داسې شو ماشاءالله یې خوشحاله هم شوم که نه چې لکه مطلب یاره لکه دغه هغه مینه ده او دغه تړون به انشاءالله موږ ساتو د یو بل سره د افغانستان په حواله باندې تلو ملګري ډېر زیات په تمه دي تپوسونه هم کوي افغانستان ته به موږ د خیره سره ځو که ژوندي دغه زموږ لوی کور دی او د افغانستان د کتابونو مخکتنې له به ځو که خیر او د افغانستان د مینې زه د سره څه نشم ویلی زه راغلی یم افغانستان ته زه تللی وم او زه واپس راغلم ما دا غوښته چې لکه زه چې کله کلي وطن ته لاړ شم نو زه په هغوی لکه د شکریه دپاره زه څه ویډیو جوړه کړم څه خبرې وکړم خو ته یقین وکړه چې هغه هغه مینه دومره ډېره راکړې ده چې زما خوله نه غوږېږم لکه د هغې هغه حق نه دی په شکریه کې یا داسې په ویډیو کې یا په غزل کې
هغه د ادا کېدو نه دی نو بس د اوسه پورې چې کوم دی نو ما دغه زړه ونه کړو دا ټول نه ګران کار دی زما دپاره و چې ما د دغه خلکو زه د دغه خپل ورونو اوله خو څوک د ورونو شکریا او مننه کوي هم نه ما کړې هم نه ده او یقین وکړه چې دا ډېر ګران کار دی هغه مننه کېږي نه که زه هر څومره ووایم ثابته شپه لګیم چې دغه افغانستان د ملګرو مننه او مینه او دا واسې خبره ډېر کچه دي داسې ډېر څه ورته کچه دي لکه ما زړه نشم زه کولی چې هغوی ته باندې زه څه خبره وکړم یا څه ویډیو یا څه خبره وکړم صحیح ده ملګرو د څو ورځې پس د خیره سره زه او محمد ګل منصور صاحب او عادل ارمان دغه یو څو ملګري د روانو بله میاشت کې بیا ضمیر را سره ونیکه خیر او انشاءالله بیا بل ځل به را سره ضمیر هم وي د روان یو کوم را روان دی اوس بنګړي چالو واخلم د هغې مخکتنه به د خیره سره د هغې مخکتنه به بیا په بله پیره کې دا ځل د عادل ارمان د قسم کتاب ضمیر هم هلته او زما د کتاب د اخ کتاب مخکتنه په افغانستان کې شهباز خپرندویو ټولنې د طرفه کېږي نو کوم چې دغه ځای ملګري دي هغې هم خبر شي ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو او خوشحاله اوسئ آباد